السلام علیکم حکمت الله یم. سهار مې په نیوز کې کاتو چې په ضلع کرم کې 50 کشتیان مړه شوي دي. وجه به دا وي چې ناجوړه وو، هسپتالونه بند وو، ودې ته میډیکل فیسیلیټیز نه وي، یا د لوږې مړه شوي دي، سټورونه بند وو. په ضلع کرم کې د جنګ پر وجوهات هم سهار ویډیو اپلوډ کړی ده، تاسو د ما د چینل څخه کتلی شئ. خو په ذهن کې د قرآن شریف سورة الحجرات 6 آیات په ذهن کې راشي چې کوم ټیم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ولید بن عقبه بنو مستلق تر ولې چې ورسه صدقه جمع کراوړه، نو چې کوم ټیم ولید بن عقبه بنو مستلق تر ورسېدل، نو چال ولراړو چې بنو مستلق خلک را روان دي د جنگ په سوچ په فکر باندې د جنگ اراده لري. د تحقیقات نو کوبر ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم تراله ورته ویل چې بنو مستلق خلکو بغاوت کړی دي، هغه د صدقه ورکولو سه انکار کړی دی. الانکه چونکه هغه خلک د استقبال لپاره روانو، د ولید بن عقبه باندې خبر ولو چې هغه راورسېدی، نو خلک ګرد د بنو مستلق خلک راوته د استقبال کوي. نو په دغه ټیم کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې یو آیات نازل وسو د سورۃ الحجرات دغه 6 آیات. نو الله پاک څه وایي؟ الله پاک ورته فرمایي وای از ما نبی، تاسو چې کله څوک یو فاسق یو داسې انسان داسې خبره درل راوړي، تر هغه ساعته پورې پر هغه باندې یقین مکوئ، تر کومه ساعته پورې تاسو تحقیقات نه کړی. دا سینې ته په غلطي کې یا په غلط فهمي کې شاته ته نقصان ورسوي او بعد کې پر دا باندې تاسو پښیمانه یاست. نو دا ضلع کرم ته زه کله ګورم چې اوس په سوچ کې راسي چې ضلع کرم د پاړه چنار د کښنی خبره د سل کړه کنال هم ځکه سلواړه خبره وکم ځای ته ورسره په زرګونه کسان پکې مړ سلو، څوک به کور، څوک دار کنه نفرتونه پیلاو اله تشیع او لسنات پښتانه پکې تقسیم شو. او دا آیات خاص کر کې زموږ د پښتنو د پاره ډیر غټ سبق راکوي. نن تور وګوره زموږ پښتانه د خپل جذبات سره کار واخلي، شنی خبره لاړه چې وکم ځای ته ورسیږي. هغه متولات را په شعر کې وای نه کړو په یو لاره خبر ولاړو، کور کلی پات څوک په مرګ او څوک په ژوند لاړو. بیا بعد کې مشغولو چې د یو سم یو شی پاتې وي، د بل سم شی پاتې وي، په مابین کې کوم کسانو چې هغه ژوند لاس ور کړی بیا آباد بل آبادی بدی وي، بیا جنگ وي، فساد وي، شخړه وي، بربادي وي. زه پښتنو ته دا وصیت کوم، دا 21مه صدۍ چالو ده، دا د ننګ د غیرت او د دغه شعرونو زیاته بالا پرېږدي. دا د ساینس او د ټکنالوژي او د ورورولۍ او د مینې او د پښتونولۍ دور دی. تاسو ته دا تجویز در کوم چې مشوره در کوم چې نصيحت کوم چې ګوره تاسو کله کله مشران جذبات کې کار کوي یا تاسو کشران داسې کار وکړي، تر کومه ټیم پورې تاسو تحقیقات نه وکړي او هر کوشش کوي چې د هرې خبرې حل په مسله د حل کېدو لپاره تاسو د باد شیت د ډیبیټ د مجلس او د جرګې لار خپل کوي. نن په بارچنار کې یا په ضلع کرم کې د دې سولوشن وکم ځای ته تاسو ګورئ او سولوشن به د دې سوي نفرت بدی د بربادي ده. نو دغه می تجویز تاسو د مر پښتانه اکثر دغه موږ لیدل دي، زموږ پښتانو هر منګي چې راغلي زموږ د پښتنو پر سر ماسوي د 40 کال څخه 15 کال سمټ په افغانستان کې مو د مر په خیبر پښتونخوا کې مو په بلوچستان کې دا نو معلوم چا وګټي چا وبلې، خو دغه شی زیات معلوم سلو کوي خوای قبل خوای په یو شکل کې په بل شکل کې د پښتانه سرونه تللی دي، پښتني خلک پښتانه کشتیان یتیمان سوي دي، پښتني شذ کونډې سوي دي، پښتني مندي بوري سوي دي. خو زما دا یو تجویز دی چې دا نوې دور دی، دا د ساينس او د ټکنالوژي دور دی، د مینو د ورورولۍ دور دی. تاسو چې کله پر خپل کشنیانو پر کشرانو باندې یا چې کله تاسو مشران کوم خبره وکي یا په جذبات کې کم کار کوي، د تحقیقات لار خپلوي، د خبرې او د مجلس او د جرګې لار خپلوي، په دا کې مزمون د پښتنو کامیابی وي. بس زیاته دا د ننګ او د غیرت او د توري د دور ختم سولو. په دغه 21مه صدۍ کې موږ د توري د ننګ او د غیرت شعرونه چې خلک پر موږ باندې وایي، دا زموږ خپل تاوان خپل کړی، دغه توري دي چې موږ سرونه د پښتنو سرونه په خپل کاټ کړی. هغه خبره ترنده دا نو معلوم چې چا ګټه او کچا تاوان وکړو. دا زما نظر دی، دا زما یو خپل تجزیه ده چې تاسو سره شیر کړه. په دې اړه تاسو کوم نظر دی تاسو په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. مهرباني، الله حافظ.